د زلزلہ ولې کېږي اصل کې دا مسله د قیامت زلزلې قرآن کې الله بار بار ذکر کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ویو د آخرت زلزلہ الله عز وجل موږ له یادوي چې ورځ به د آخرت زلزلہ راځي اذا زلزلت الارض زلزالها په دې ټوله دنیا باندې به یو جړه راولي الله توجه دویمه وجه دا ده الله عز وجل د خپل قدرت موږ له ښیي يهود به څه نصارا به څه نور خلک به څه د هغوی به لوی څه طاقت زموږ د الله دی لوی زموږ د الله ده ځمکه او اسمانونه هغه ژړقوي درېیمه وجه دا ده زموږ ګناهونه زیات شي خاص کر زنا دلته د زنا په باره کې دا خبره مشهوره ده زناونه چې کله زیات شي نو د قرآن او سنت نه دغه تعلیم موږ له راکړی شوی دی چې ایسته په دې وخت کې الله به د خلکو زلزلې به یې راولي خفه شي کول څه پکار دي کول به دا پکار دي چې انسان سره به د لاس کې پیسې وي د محمد رسول الله د احادیثو نه معلومیږي هغه صدقه دویمه وجه دا ده نو د په د لاس کې چې کله غلام یې هغه ازادول درېیمه وجه دا موږ باندې ودرېدل درېیمه طریقه که موږ باندې بیا نه نو بیا د رسول الله د ارشاداتو نه معلومیږي ذکر زموږ بل هېڅوک نشته سوا د الله نه دغه الله له تسلیمي پکار ده چې ربه موږ خو ډېر کمې زیاتې به کړي که موږ د دې څه نه لاړ شو بل ځای کې هم راګېرئ که بل ځای کې سورې رحمان کې زموږ الله دا فرمایي وایي که د اسمان او د ځمکې د کنارو نه وتښتئ زما نه وتښتئ اخر به چېرته ځئ هېڅ چېرته هم تللی نه شو